دوستانو یو پلار سکلور ډیر په بېدردۍ سره وژلې ده. دغه واقعیت څه موده مخکې په لاهور کې رامخې ته شوې ده چې یو پلار خپله سکلور چې عمر یې 30 کاله و قتل کړې ده. ټوله واقعه در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شي. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل له سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، دغه واقعه په پنجاب کې رامخې ته شوې ده چې یو پلار خپله سکلور ډیره په بېدردۍ سره قتل کړې ده. پلار یې پولیسو هم نیولی دی او د پولیس تفتیش مطابق او د پلار د بیان مطابق ټول حقیقت مخې ته راغلی دی. پلار یې خپل بیان کې پولیسو ته ویلي دي چې زما لور د کور نه تښتېدلې وه د یار سره چې هغه هلک به زموږ کور ته راتلو، یعنې هغه هلک زما د لور د کالج ملګری و. ما د خپلې لور تقریبا 4 میاشتې مخکې د هغې کویدن کړې وه او د کویدن نه بعد زما لور له دغه هلک سره وتښتېده او څو ورځې بعد هغه هلک بیرته زما کره راولېږله چې په دغه هلک مخکې هم د جینۍ سره د زنا FIR درج شوی دی. کله چې هم د هلک پلار زما سره رابطه وکړه چې جینۍ مونږ له راکړه، نو څو ورځې بعد زه په دې خبره راضي شوم او ما ورته وویل چې زه جینۍ درولم. او کله چې ما د ځان سره په موټرسایکل کېنوله نو زما په زړه کې دغه خبره وه چې زه یې قتل کوم. کله چې په لاره کې یو قبرستان ته ورسېدو نو بیا ما د موټرسایکل نه کوزه کړه او یو طرف ته مې بوتلله، نو هلته مې په چړو ووهله او قتل مې کړه. نو دوستانو که تاسو وګورئ او زیات تر به تاسو کتلي هم وي چې داسې ډېرې واقعګانې رامخې ته کېږي، نو له دې اصلي وجه دا ده چې اکثر د جینکو خپل خاوندان نه وي خوښ او یا نور څه وجه کیدی شي. خو پلارانو ته پکار دي چې کله هم تاسو د خپلو لور خور رشته کوئ نو د هغوی نه یو ځل تپوس لازماً کوئ، نو بیا به هیڅکله هم داسې واقعه نه رامخې ته کېږي. دوستانو زموږ ویډیو تر دې ځایه پورې وجه در سره مو شریکه کړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د الله په امان.